زما دا تګ خو د دوو حکومتونو رابطه نه وه. دا خو د عوامو په خپلو کې رابطه ده او دا زیاتول پکار دی. د ریاستونو او د حکومتونو پالیسیانې وختي او د عوامو په منځ کې تعلقات دا د همیشه دپاره حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، عوام نه بدلیږي. او د دواړو ملکونو مشرانو کې هم بدلون کیږي، خو د دواړو ملکونو عوام چې دي دا لکه څنګه چې د دې وطن دا غرونه مستقل دي، دریابونه مستقل دي، اسمانونه مستقل دي، دغه شان د دې دواړو ملکونو د عوام مستقل دي. سراج الحق صاحب، ما په پښتونخوا کې د حکومت د امن جرګه کې ستاسو تقریر هم اورېدلی و او وروستۍ کې مې ستاسو بیانونه ډېر لوستي دي، په ځانګړې توګه د افغان کډوالو په موضوع باندې، د افغان طالب علمانو په موضوع باندې او ستاسو فکرمندي په هغې کې په تقریرونو کې ما محسوسوله. یو وړاندیز ستاسې دا و چې د طالبانو سره جګړې په ځای باندې د خبرو اترو ضرورت دی او جګړه نه ده پکار. دا مسله د خبرو اترو د لارې حل کېدی شي. ورسره په پښتونخوا کې هم تاسې د پوځي عملیاتو په حق کې نه لیدل کېدی. ما مقصد دا دی چې تاسې په ولسي کچ باندې خبره کوي چې دا د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ تعلق دی. نو د ولس د نماینده په توګه تاسې فکر کوئ د پاکستان اوسنۍ تګلاره طالبانو په موضوع کې چې دا د بدلون ته ضرورت لري او د خبرو اترو یو پرمختګ کېدی شي، تاسو څه قسم وړاندیز لرئ چې څه بدلون پکار دی، څنګه کېدی شي؟ ګوره، په دې دنیا کې مختلف ملکونو کې جنګونه هم شوي دي او د جنګونو نه پس بیا خبرې اترې هم شوي دي او بیا دښمنیانې په دوستۍ کې بدل شوي دي. نو فکر کوم چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې دومره ډېرې فاصلې نشته چې زموږ خبرې بندې شي. واقعي جنګ او جګړه، نفرتونه، تعصبات په نتیجه کې هغه کې مړې کېږي او په هغې کې قبرستانونه آبادېږي او د خبرو اترو په نتیجه کې ملکونه آبادېږي. نو اولې ورځې نه موږ د دواړو ملکونو ته همیشه دا نصیحت هم کړی دی، رایه هم ورکړې ده، مشوره هم ورکړې ده چې اختلافات هغه خو د دوه ورونو په منځ کې مې، د دوه ګاونډیانو په منځ کې مې، خو د هغې نتیجه خو دا نه ده پکار چې دوه ورونه دې لاس په ګریبان شي یا ګاونډیان دې د یو بل کور ته اور ولګوي. نو په دې بنیاد باندې موږ د دې کائناتو سختن او مالک ګاونډیان پیدا کړي وو. افغانستان او پاکستان دا په هغه ورځ ختم شي چې کله خدای پاک دا ځمکه راونغاړي او دا نظام ټول ختم شي، ورنه د قیامت د ورځې پورې افغانستان به په خپل ځای آبادي او پاکستان په خپل ځای باندې یو ریالټي، یو حقیقت دی، یو جغرافیه ده. اما دا دواړه ګاونډیان دا چې په خپلو کې ښی نو عوام به خوشحاله وي، چې په خپلو کې په جګړه تاو تریخوالی نو دا دواړه ملکونه په تکلیف یې. نو ما په هغه جرګه کې هم دا خبره کړې وه چې لوی هغه سړی دی چې هغه په خبرو اترو کې مخکې والی وکړي